زوی رالی او دا جیراله ما ته د اوده شوې نه دا خو ناوخته دي اوده شه که نه دا څه ټیم دی چې ته راللې بس دا جي لږ ناوخته شو را باندې او بس ملګري و هغوی سره لږ ولاړو ما دې یارانو دوستانو خو ته د 1112 نه ویستې او بیا پیشمۍ له پاسېدی نه شي ما دا جي اوده شه ښه ناوخته دی زه به هم سملمه او که نه بیا سهار پېشمني له پاڅېدي نه شو خدای دې خیر وکړي نو زویا دا موبایل په الارم کا چې پیشمۍ لم بیا 3 بجې پاسې دا جي 3 بجې ټیم ورکما او 3 بجې ټیم ورکا زه به 3 بجې مې ورکړي ښه 3 بجې به م راپاسې یا رنډې به راته ووایي ښه او اوده شه ناوخته دی ښه زه ټیک شو زویا زویا دا جي ولې ته وګوره څه ټایم دی د موبایل خواړو رنډې ونه والې چې 3 بجې ټیم مې ورکړی دی خو لا 3 بجې به نه که نه ځکه رنډې نه وي اوده شه دا وخت شته ښه دې باندې خو ما داسې تیز اواز پرېښی چې دا ګاونډیان به هم راپاڅوي ښه زه ټیک شوله ته رضا شي زویا دا ټایم وګوره په خوب هم ستړي شو هسې نشي ناوخته شوی دا جي خوب هم نه ونه کو خو شپه ده که نه شپې خو له اوږدې دي اوږدې شپې دي که نه او ټیم 3 بجې مې په الارم پرېښی دی که نه نو دا دي اوس 2 بجې دي ښه دا 1 ګنټه شته اوده شه شابه څه خبر یو دا شپه خو دونه اوږده شوله نو مونږ خو د نه بار ګرځېدي نه شو یا ناوخته دې کو ناوخته دې کو دا خو اوږدې شپې دي چې سړی داسې 12 1 بجې اوده کېږي نو ځه بیا به پکې بار نه راپاسې دا ته دا ماسخوته نه اوده شي نو همداسې راپاسې او راپاسې اوده شه ښه بېغبړ اوده شه څه خبر یو خوب نه راځي چېرته وږی به یم څه خبر نو تا خو ماښام ښه خوراک وکړه 3 ډوډۍ مونږ پخپله پخ کړې وې هغه دې مو خوړلې 2 ډوډۍ مې ترور رالېږلې وې هغه دې مو والې واپس دې د پاسه شربت هم اوس که وریجې دې مو خوړلې دي دا څنګه وږې ته بچې چېرته بار چاته ونه وې د نظر آرامې کې اوده شه دا جي بس بار خلکو ته پېژندلې ښه اوده شه بېغمړ اوده شه چې 1 ګنټه خوب وګوره بیا رښتیا پېشمني له نشم پاسېدی دا جي پاسه 3 بجې شوې ښه پېشمني د پاسه وخت یې ده دا جي دا جي ولې پاسه کله پېشمني دی 3 بجې ټیم مې ورکړو ښه ټیم برابر دی اوس هم سترګې ورلې مړه خیر دی راځه چا باله اوږه مې درد کوي زویه راځه دا جي ته دغه پتیله کې اوبه راواله او زه به دغه تنور وننه ډوډۍ راوالم ښه شابه بیا هغه اعلانونه واله چغې ووي روجې بندولو ته 5 منټه پاتې دي نو بس بیا را باندې شي هغه ډوډۍ هم زه خرشېزه چې کار ټیک کړو چې د وخته پېشمني وکړو ښه وای دا جي دا د شپې څنګه نور راختلی ها راشه را موبایل په موبایل څه کوې چاټرینګونه کې پېشمني مال دی بده خبره ده ښه خلکه مه په عذابه وه د خدای ظالمه دا خو د ورځې 3 بجې دي ورکړي لارم له وای دا چېرته هغه پي ایم او ایم کې څه غلط شوې مه دا جي څه مه کوه دا روژه ده روژه ده مه کوه ستا جي جوجو یو نوم دی ښه ته ورشه دا ما تپوس وکړه داسې کاریګر به ته په زندګۍ کې میلو نه شي او دا کم کسان چې ګیلې کوي نه د دوی بجلی کې فرقي پرون هم یو کس راغی او د نه ګیرې کولې چې پیسې راله وسېزه یاره استاده ولې په دې هسپتالونو کې دا د ورځې لږ مړي کېږي څه دا ډاکټران کوي څه ته پرېږده د خلکو خبرې مه منه جوجو یو نوم دی
الکه استادو ته د یو پی سوچ چې مې څنګه ورکو یو باقي وکړو نو روکي جوجو خو یو نوم دی زه خو چې د کار وکړم د ثابته ایریا کې به له څوک داسې کارونه کې خو ستا بجلی کې به مسلې ښه بجلی خو ټیک ټاک بجلی خو چې څنګه هم سوچ ورکو بس یو باقي وکړو ګوره هلکه ما له ملامتې مه راوړه صرف یو مړي ژوندي له لاړم او خلکو د ټولې پیسې خرابې کړې حاجي ما خو له ډېر په مینه کار کړی خو څه خبرو به د اقربۍ نه به رسمي بجلی کې مسله وه او یو خو یې داسې یو پي ایس دی ته به ویږي مرض والي دی ته وګوره نو دا به خرابېږي نه د هغې نه خو سرمن هم دوړېدلې ده بس خدای راوستې ده دې کار ته په خپله ودرېږم نه استاد ته ځان ولې پاسه بیا جوجو یو نوم دی ښه چې زه راغلی یم بس ته دمه کوه استاد دا سټاپلیزر لږ جوړ کا یا لکه راشه دا سټاپلیزر جوړ کا او استاد جي بچی دا څه ته لګېدلي دا پرچ ته لګېدلی نه نه فرج ته خو لګېدلي خو لکه دا تاسو په بجلی لګوئ که په شمسي سیسټم یې لګوئ شمسای سیسټم ته څوک سټاپلیزر لګوي ته خو په دې نه زه به بل چاره اوسم ماشومه او خبره اوره بچې اگر کار کپړې نشي شوي دغه صرف ستا ځوړن دي تا لکه چې دا سپری خوښه شوه ښه دا راله چا د بان نه رالېږلې ده سپرې مې پرېږده او دا جامې دې واله او سیده ځه کور ته شابه ستا چې ولې جوجو خو یو نوم دی دا څه کې وزه د جوجو بچیه دا څه کې لکه نه کله کې بس کا مکان دا ته داسې شادي خال ته راغلی چې بس پاسه چې غله وکړو چې په وخت تښتو دې ته خو چا ښه پخوانی تاله والې ده راشه وینې چې ماتې کړو رته شړل ښه راتش کنه زه دې کم ځای ته راوستم نو دا کوسل ته تا چغه والې وه او چا چوکیداري کوله د کور مالک او ډزې را باندې کړې وه مړو نو د هغې نه خو دا خره بس دلته خړې چغې ووهه خو د یې د مرګه بچ کړو